السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې پي سي لانچر د موبایل په سکرین ودروئ. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې خپل موبایل د پي سي په رقم واړوئ، یعنې د کمپیوټر په رقم یې واړوئ، دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. نو که چیرې تاسو زموږ چینل نیو سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره به دغه غنټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډوئ. دلته به تاسو راسئ، په دا ټایټل باندې به کلیک وکړئ. لاندې به ما تاسو ته اپس لینک یا دغه رقم اپلیکیشن لینک لیکلی وي، تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو ګوره دوستانو اوس تاسو زما د موبایل سیسټم لیدلی سئ. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه پي سي ته واړوئ نو صرف به تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او دغه رقم بیا تاسو راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه رقم دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص سي. نو کله چې ګوره دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص سو، ستاسو د موبایل ټوټل سیسټم به د پي سي په رقم سي. اوس ګوره دوستانو که چیرې تاسو موبایل استعمالوئ هغه ټوټل د پي سي په رقم سو، ډېر په اسانه طریقه سره تاسو کولی سئ چې خپل د موبایل سیسټم ټوټل د پي سي په رقم واړوئ. نو ګوره دوستانو د انټر یوزر نیم سره به تاسو یو یوزر نیم ورکړئ. که تاسو هر نیم ورکوئ تاسو به هغه نوم ورکړئ، هغه به تاسو ډن کړئ. دغه رقم ګوره دوستانو کله په کمپیوټر کې ستاسو مای کمپیوټر خلاص کړئ دلته تاسو هغه خلاصولی سئ. ډاکومنټ سو، ډاونلوډ سو، پکچر سو، ویډیو سو، ټوټل شیان دلته دی تاسو ته را اړوي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. که چیرې غواړئ چې دا رقم تاسو سټایل په خپل موبایل باندې ولګوئ نو باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. نو دوستانو که چیرې کومه پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.